بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمارونو خویندو، نن درته د الله پاک صفاتي نوم الولی جل جلاله د دې معنا او یو څو ډېر بهترین خاصیتونه ښایم چې زموږ دپاره پکې ډېرې فایدې او برکتونه دي. نو دا ویډیو به تر اخره پورې ضرور ګورئ او د نورو دوستانو سره به هم د ثواب په نیت باندې مخې ته ضرور شیر کوئ. زمارونو خویندو، الولی جل جلاله دا د الله پاک صفاتي نوم دی. معنی ده د نیکانو مددگار. و د دې څو خاصیتونه دي دغه زده کړئ. نمبر 1 خاصیت دا دی زمارونو خویندو چې څوک هم په کثرت سره د الولی لولي نو محبوب بشي او دته به ولایت عظما نصیب شي او په ده باندې به د چیزونو حقیقت احکاره کړی شي. نمبر 2 خاصیت دا دی زمارونو خویندو چې چاته څه قسمه څه مشکل پیښ شي نو هغه دی د جمعې په شپه باندې 1000 پیرې زر پیرې د الولی الولي نو ان شاء الله هغه مشکل به لري شي او دی به په اولیاء الله کې شامل کړی شي. نمبر 3 خاصیت دا دی زمارونو خویندو چې څوک هم خپل د بیبي خپل د ښځې سره د صحبت په وخت کې د الولی الولي نو ان شاء الله د یو بل به په کار راشي. نمبر 4 خاصیت دا دی زمارونو خویندو چې څوک هم خپل د بیبي خپل د ښځې د عادتونو او د خصلتونو نه خوشحاله نه وي نو هغه چې کله هم خپل بیبي ته مخامخ کیږي نو دا الولی دی وایي ان شاء الله دغه ښځه دغه بیبي به نیک خصلته شي. دا دوستانو د الولی جل جلاله چې د الله پاک صفاتي نوم دی د دې یو څو بهترین خاصیتونه امید دی چې تاسو به پې پوهه شوی او د دې د ویلو ضرور کوشش کوئ. موږ په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.